د چین حکومت له خپلو وګړو غوښتي چې ژر تر ژره له افغانستانه ووځي. په سلامونو ما هرکلی کوم. که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بین نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت ته په پام کې ټول چینایي وګړي او مؤسسې د سمدستي له افغانستانه ووځي. دا غوښتنه وروسته له هغه کېږي چې په کابل کې پرون د چینایانو پر یو مېلمستون وسلوال برید وشو. په دې برید کې چپړی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ومنله. د ښاغلي وین بن په وینا 15 چینایي وګړي ټپیان شوي دي. ویان د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د دې برید په اړه اړخیز او بشپړ تحقیقات وکړي او عاملانو ته سزا ورکړي. د کابل ایمرجنسي روغتون پرون ویل په دې برید کې 3 کسان وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان شوي دي. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.